پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج. معارج صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر. بیا هم ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته. جناب معارج صاحب، ښاغلي مجاهد ویلي چې بعضې پاکستاني جنرالان د پیسو په بدل کې غواړي چې سیمه ناامنه کړي. ستاسو له انده دغه جنرالان څوک دي او څوک دوی ته پیسې ورکوي چې سیمه ناامنه کړي؟ تاسو تخنیکي همکاران تلیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ذبیح الله مجاهد هغه حقیقي خبره د لومړي ځل لپاره وکړه. دا یو واقعیت ده، دې باندې ټول پوهېږي. جنرالان دغه ټول مکمل جنرالان د پاکستان معیشت د خپل ژوند د بېثباتۍ او جګړې نه اخلي. پیسه مستقیم امریکا ورکوي، سعودي ورکوي، عربي هېوادونه یې ورکوي. دغه ډلې تپلې جوړول، د تروریستي ترهګرې ډلې جوړول، لیږل دې خوا خواته، سیمې نارامول، جګړه جوړول. دوی په هره جګړه کې ماموریت اخلي، ځکه که جګړه جوړه سوله د دوی تنخواه، د دوی معاشونه، د دوی پیسې حواله دي. بېغیر له هغه خو نه تولید سته، فابریکه سته په پاکستان کې، نه کوم داسې کوم معدن او ګاز او کوم شی سته. دوی دغه لویې پیسې او د معیشت د عیاشي او د بهرم د اروپا، دوبۍ کې، عربي هېوادو کې، اروپا او د جوی کې ژوند کول، کورونه، جایداد اخیستل. د دوی هر زمن په پرایویټ یونیورسټیانو کې های ایجوکیشن کوي. د پیسې د کال هر یو تقریبا 80,000 او 80,000 پاوند او ډالر کې دا کومه کوي. نو بنام دوی همیشه دغسې کړه. دا اوس تقریبا بله ورځ 3,500 نوي عسکر لېږل اسرائیل ته د 2 نومبر باندې. په 2 نومبر 3,500 عسکر لېږل اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جنګ کرایه پیسې اخلي، په پیسو په مقابل کې، او ډېر ارزانه یې خرڅ کړي. $1,200 د میاشتې تنخواه چې خپله سرباز 100 یا 200 شاید ورکړي، زر دوی اخلي. د اقل تا به خو 1 لک اخیستی. یعنې دا یو مستنده خبره او ډېره ساده خبره. دوی دغه کارونه همیشه کوي. دغه اوس دغه پروژه چې اخیستې چې امریکا ته وایي تا ته به زمینه مساعد کړم، ته باګرام ته لاړ شې، تا ته زمینه مساعد کړم چې تا حضور دلته په داسې تهدید روسیې او چین دوی ته جوړ کړي، یا به دا خلک درته وډار کړم، یا به دلته داعشان ته به لاره زمینه مساعد کړم. دغه لپاره ځان ته غواړي د جبهې او د جنګ او د بېثباتۍ دروازه خلاصه کړي. بیا نو دا پکې لاندې وو لکه دا 50 کاله افغانستان کې جنګ ده، او په چشنیا کې جنګ ده، په ایران ته فلانی لاړه، په سیستان کې، په سینګیان د چین کې، په دغه نارامي او دغه وضعیت کې دوی هغه د پیسې معیشت ژوند هرڅه. دا یو واقعیت ده. حتی د عراق په جنګ کې دوی عسکر تللي. دغه اوس په قطر کې دغه پیارتي د امریکا دی، هلته اډې دي، په پیرادار دی ولاړ ده، پاکستانیان ولاړ دي. په نورو ځایو کې هم همداسې ده. دوی داسې مختصي بغیر له کرایې او پیسو نه بل کار نه لري. نو بنام دا دقیقه خبره کړې چې جنرالان ته تنخواه معاش ورکوي، غربي او د ټول ناتو هېوادونه ورکوي، زیاتره پیسې سعودي ورکوي او عربي هېوادونه ورکوي. اوس به معارج صاحب دې پلو ته راشو چې په پاکستان کې یوه نوې عهده، یو نوی بست البته پوځي اعلانیږي چې هغلته چیف اف ډیفنس سټاف ورته ویل کېږي، یعنې د دفاعي ځواکونو مشر ورته ویل کېږي. یوه مسوده وړاندې شوې ده سنا ته چې دا باید تایید شي. د دغه په مشرۍ کې به چې څوک راځي د پوځ ټول اختیار به د ده په لاس کې وي. فکر کوئ چې په واقعیت هم د دغه مسودې تصویب په داسې حال کې قانوني دی، قانوني اړخ لري، قانوني بڼه لري؟ ګورې دا اصلا دغه بهرنی سیاست او تحقیرنی سیاست خو ما بار ویلي دا غرب نه ورکول کې دوی خپله وایي، موږ نه دي ویلي. همیشه وایي چیف افسر د موږ جنرال حمید ګل ویلي، چیف افسر د موږ وایي له واشنګټن نه ټاکل کېږي. دلته اوس پروګرام دا ده چې بیرته ملکي او اداره ضعیفه غوندې جوړي، عمران خان له زندانه راوباسي. په دې کار روان ده چې هغه بیرته راولي.
د نواز د کورنۍ بیا خواته کوي او څو وخته نه خو دلته په ډېره بخښنې سره مارج صاحب په دې مسوده کې ویل شوي چې د پاکستان کوم ولسمشر چې دی هغه که په قوت کې وي که په قدرت کې نه وي هېڅوک حق نه لري چې د هغوی پر ضد اف آی آر یا په ټوله کې دوی ونیسي محکمې ته یې کش کړي همدا ډول وزیر اعلی هر څوک چې دا فکر کوي چې په واقعیت دا ډول قانونونو په تصویب سره ښاغلی خان له زندان څخه د راوتو په درشل کې دی نه خان خو سیاسي مسله د هغه خو په بل ډول د محکمې فیصله د زندان کې محکمه فیصله عباسیه جدا خبر ده تعدیل د قانون د دوی بیا لوی جرګې ستون د پارلمان ستون ده دوی کولای شي تعدیلات پکې راولي نو راول دې ته چې ما وختل دا خبرو کوم دی غواړي او نظامی اداره چې مارشال پروګرام جوړ کړي مارشال سیستم جوړي نظامی جوړي ځکه دوی وسیاداوري کوي چې ولسمشر او لمړی وزیر واکونه به یو څه نور واکم ته زیاتې چې خوشاله وساتي یا نه کنه دغه د چا په لاندې ملت خوشاله وساتي ګوندونه آرام وساتي پروګرام زی نظامی ته واک ټول نظامی اخلي دغه یو پروګرام جوړي دلته چې بالتنه نظامی پروګرام چې نظامیان به واک اختیار ډېر لري د وهلو ټکولو هم لري یعنی که بلوچان پښتانه او دی راپورته کېږي یا نور ډلې تپلې چې دوی جوړې کړي هغه راپورته کوي وهلو ټکول دغه سیمه کې شروع شي بیا هم تاکید کوم چې په همدغه پوزیشن کې چې دا سړی پورته کېږي او ټول واک د پوځ اخلي د چیف افسر نه د رتبه پورته کېږي هم یعنی اختیار پورته کېږي دا فیلډ مارشال رتبه چا ورکړه امریکا ورکړه دا ګوره بیا هم درته وایم چې په جنگ په پنجاب کې نه وي په سند کې هم ماته نه وي بیا ټول بدبختي ټول جنگ هم دغه پښتانه دي دواړه خواته او افغانان دي په همدو باندې وهل دي ټکول دي همدوی ته لاره جوړه کړې بل هېڅ نشته همیشه وهل ټکول ګوره بیا شکایت هم بل څوک اوس ګوره د افغانستان کې یو وخت دلته روسان کومرستان راوستل دا ټول کومرستان لازم له روس شکایت کوي دا اوس وګوره ټول شکایت دغه مجاهدین پاکستان راغله پنډۍ او پېښور نه رباني او مجاهدي و دا راغله د هغوی په امر باندې جنګونه مو کړه ټکول یې مو کړله ټول تر هډوکې د مړي هډوکې خو مړي کې خور مور یې وه د هغوی هډوکې هم ورکړله اوس پریم پې خرڅې کړلې په ټانګونو همدې اوس ناسې پاکستان شکایت کوي لکه د جمهوریت خلک چې ګوري امریکایان راوستله غلا فساد چور هر څه دوی کړه ټول اوس ناسې امریکایان شکایت کوي الوړپوړې ملت څه ګناه ده هر چې ته ملت بس به ملت خیر ملامت ده څوک چې راسي و دا څوک چې دا پاکستان نه راغلی پاکستان شکایت کوي روس نه راغلی روس شکایت کوي امریکا راغلی امریکا شکایت ولې دلته چل نه دي دا چل ده ځان پاکول همدغه یو علت ده پاکستان ورته ده که او دوی دا سیاستونه پاکستان زده کړي نو بنا هغه اوس غواړي هلته نظامي پروګرام جوړ کړي بله د اداره نظامي واک اختیار بیا ډېر لري نظامی کې بیا یو دغسې مادي او دغسې قانون ځان ته جوړي که چېرې د باندې له خاور نه حمله کېږي څه کې موږ حق لرو چې داسې دښمن عمل ته مهار کړو له منځه یوسي او په دې اړه کې امریکا ته زمینه مساعدې دې خواته راسي او دلته خپله دې ته هم پالیسي نظامي څه پاور او قوت زیاتېږي بیا نو ایران ته چین ته روسیې ته مرکزي اسیا ته خطراتو دا شیان بیا جوړوي متاسفانه دغه ده صرف موږ هغه کار وکړو چې موږ خپل تدابیر ونیسو اظهارات به درجه کې که په موږ حمله کوي پاکستان حمله کېږي حمله بالمثل سره وکړو او نور جهاد د پاکستان پر وړاندې رسمن اعلان شي ملایبت الله غواړه چې موږ نور له دغه مشکلات او مصیبتونه خلاص او دې سره ډېر داسې هغه منکو جا قربانه منکو په هغه څه به چې دوی غږي اما زه به سره کور آباد د نړیوال چارکارپوه ښاغلی عزیز معارج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم